په کابل کې د ماشومانو نړیواله ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري ونمانځل شوه. د ماشومانو نړیواله ورځ چې هر کال د جون پر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، په افغانستان کې په داسې حال کې له دې ورځې څخه لمانځنه کیږي چې لا هم په دې هیواد کې ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کابل کې په یاده لمانځغونډه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر غلام حیدر جیلاني وویل چې په افغانستان کې له دې ورځې څخه داسې وخت لمانځنه کیږي چې په روانه جګړه کې ماشومان هم د ټولنې د نورو غړو په څیر هره ورځ قرباني کیږي. نوموړي همداراز وویل چې په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په نشه‌ای توکو اخته دي. 1 میلیون اطفال معتاد مواد مخدر داریم که ایرا آمار وزارت قبلی مبارزه با مواد مخدر شریک ساخته. از هر 10 طفل 7 تحت خشونت قرار داره که منبع یونیسف است. 48% ازدواج‌های اجباری زیر سن صورت میگیره که منبعش هم یونیسف. 80% ازدواج‌های اجباری که منبع حقوق بشر افغانستان است. 77% لتوکوب اطفال و 33% قابل ملاحظه که ورلد بانک. 66% اطفال رشد فیزیکی نکردند و 36% آن سوء تغذیه می باشند. په یاد لمانځغونډه کې د بشري حقوقو د کمیسیون کمیشنر رازیه سیاد وویل چې یوازې تیر کال په روانه جګړه کې د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې 2019 تنه ماشومان وژل شوي دي. در سالی که گذشت بر مبنای یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از میان 8500 فردی که کشته و زخمی شده بودند در حدود 2019 تن آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنان بر مبنای تحقیق ملی کمیسیون در زمینه وضعیت حقوق بشری اطفال از میان 5318 کودکی که با آنها مصاحبه انجام شده بود نشان می‌دهد 1312 کودک مورد خشونت قرار گرفتند. په دې لمانځغونډه کې له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق استازي سوزان فرهمن وویل چې په تیرو 20 کلونو کې افغان ماشومانو ډیر پرمختګ کړی او 14,000 ښوونځي په لیرو پرتو سیمو کې د میشتو ماشومانو لپاره جوړ شوي دي او په زده کړو بوخت دي. له 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمیر 10 میلیونه تنه ورزیات شوي چې په ښوونځیو کې د زده کړې، لوبو او پرمختګ په حال کې دي. 14,000 نور ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د میشتو نجونو او ماشومانو په ګډون د ماشومانو لپاره جوړ شوي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتره ماشومان یې له زده کړو څخه بې برخې دي او یا هم په واړه عمر کې د کورنۍ سرپرستي ورله غاړې ده او د بېلابېلو ستونزو له کبله کړېږي.